دا سړی بې ګناه دی یا بس دی اخیر یې معاف کړئ بس دا ګناه بې ګناه دی د کونسلر بیان راغلی دی ټول حقیقت ښکاره کړی دی د ویډیو به تاسو سره زه پلی کومه د ویډیو تاسو ما سره راشئ په سکرین باندې د ټول ناول د ویډیو وګورئ د هغې نه پس تاسو سره یو پیغام در کومه خو راځئ ټول ناول دا ویډیو تاسو وګورئ دا ویډیو ډېر لایک کمنټس پې وکړئ د خپل رایې مطابق خو چې دې پکې څه ګناه شته دی که نه راځئ تاسو دا ویډیو وګورئ دا نه پس تاسو سره خپلې خبرې کوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد زه سید فقیر تاسو له مخاطب زما د ایمان مخاطب له چې د نبي صلی الله علیه وسلم دنیا ته د شیره زما د ایمان باقي دا چې کومه خبره ساوي کې راځي یو سیاسي جلسه وه او دا کومه مستا چې دا کومه خبره کړې ده نو زه د نبي علیه السلام د خورو مصابین دی د نبي علیه السلام د علماء د علماء کوشش کوم ټیک ده او زه د دې پر زور مزاحمت کوم او هیڅ کس په دې سره زما داسې زندګي نه ما دا راوستې نه ما دا ویلي او ما په هغه ټایم کې خپل وسوکو چې زه خپله بنده کوم دا زما اقباله وه خو الله ته به منظوره به د هغه دغه نصیب و باقي زه د خپل کلي علماو ته وایم د خپل کلي عوامو ته وایم چې تاسو پوره واوسئ زموږ د بغداد چې څومره علما دي زموږ د صوبې چې څومره علما دي زموږ چې څومره دیني علما دي د مختلفو مکاتبو لیکر هغې سره زموږ په دې باندې خبرې روانې دي نو زه یو پېره بیا د دغه خبرې مزاحمت کوم د نبي علیه السلام په ختم نبوت زما ایمان دی او د مسلمان دپاره دا د برداشت خبره نه ده حالانکې په ما باندې په خپل هغه ټیم کې ویښته ودرېدم ملګرو تاسو دا ویډیو وکتله چې دا کونسلر وایي چې یعنی بالکل تاسو په ویډیو کې کتله چې لکه کونسلر خمای کوم راوالي ښه دي لکه ډېرې منې کې خو بس لکه دا وایي چې ما پرې ګزار نه شو کولی ګیره یې وه نو په دې وجه ته ما څه ونه وینو کونسلر ته هېڅ ګناه نشته دي ټول ګناه دا کس ته خپل انجام ته رسولی دی بالکل دا به دغه مرګ به یې په قسمت لیکلی شوی و نو بس د کونسلر ته ډېر ملګرو لکه دغه کولو چې لکه دا چل کلی دی نو خیر ده پکې هېڅ ګناه نه وه دلته پکې هېڅ ګناه مه کوئ ده خو خپله غاړه سازاده کړې خو بس ټول ګناه چې کوم ونه دا کس وه نو بس دا ویډیو ما تاسو سره هم شریک کړم د ویډیو کتلو ډېر مننه سید جان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ اجازه